د افسانې نوم دی د بوډۍ زوی. مرګ صحبت اجرتي وکړو، پښتو د امین خان پوره شوه. مړ د لښکر کاکا زوی شو، غوا د تاڼېدار لنګه شوه، او تندر د میرو کاکا په کور پرېوت. میرو کاکا د کلي غریب سړی و، خپله خواري مزدوري به یې کوله، د چا ملاسته غوا یې هم نه وه پاسولې. خو چې صحبت د هغه په وړاندې په رڼا ورځ د لښکر خان زلمي زوی وغورځولو، نو د هغه په رګونو کې انساني وینه په ټوپونو شوه. ورمنډه یې کړه، د هغه سر یې د ځمکې نه راپورته کړه او په خپل زنګون یې کېښود. د هغه د آخري سلګۍ سره یې د هغه زنه په رومال وتړله، سترګې یې ورله بندې کړې، او چې څو د مړي خپل خپلوان راتلل، نو میرو کاکا د هغه لاس پرې سم کړي وو. هغه دا ټول جذبات په خالصه انساني جذبه ترسره کول، خو د هغه هم دغه انساني جذبه د هغه د خپو زولنې شوې. د خوارۍ مزدورۍ ووت. هره ورځ به سحر او ماښام تاڼې ته غوښتی شو، او هغه به هر ځل تاڼېدار ته هم هغه څه بیانول کوم چې هغه په لومبۍ ورځ لیدلي کتلي وو، لکه دا چې د سړي ویشتو په وخت د صحبت سره ټوپک وو که تماچه. د ډز کولو په وخت هغه د سړي نه څو قدمه لرې و. د مرګ نه پس هغه په کوم طرف روان شو، په منډه روان و او که په قدم تلو. د صحبت په ګولۍ لګېدونکي که سمدستي ساه ورکړه او که نه، څه وخت ژوندی و. که ژوندی و خبرې یې کړې وې او که نه. د مرګ په وخت یې لاس او خپې کوم خواته وو، دغه وخت بل څوک موجود و او که نه. دا او داسې نور ګڼ سوالونه وو چې د ورځې به 2 ځله به د میرو کاکا نه په تاڼه کې کېدی شو. د دې کیس د تحقیقاتو په لړ کې تاڼېدار د میرو کاکا نه علاوه د خواوشا نور ډېر خلک هم په عذاب کړل، خو هغوی په ډېره هوښیارۍ سره د مودو د جوړ شوي روایات په لار د دې جنجال نه د ځان د خلاصولو کوشش وکړو. خو بده برخه د میرو وه چې نه چالاک و او نه د دې دنیا د روایاتو نه خبر و. هر ځل به یې هم هغه بیان کوو چې کوم یې په لومبۍ ورځ کړی و، هم دغسې په دې کیس کې د موقع ګواه وټاکلی شو. که خپلو خپلوانو او یارانو دوستانو هغه ته خرڅو هم د دې مقدمې نه د رستو کېدو نصیحتونه وکړل، او هغه خپله هم د تاڼې د تلو راتلو تنګ شو. خو اوس د هغه نه یو خوا ډانګ او بل خوا پړانګ. که رستو کېدو نو د قانون مزې او د لښکر خان ډلې چاړه دواړه یې مرۍ له راتله، که نه رستو کېدو نو د صحبت ټوپک یې په سینه پورې نیولی و. هغه په دې کشمکش کې ګیر و، خو د صحبت نه دومره صبر نه کېده. اخر یوه ورځ یې د کلي په منځ کې د ټولې دنیا په مخ کې وویشت. دنیا کتل، خو نه چا د ځمکې نه راوچت کړه، نه ورله چا زنه وتړله او نه یې چا سترګې وتړلې. او چې تر څو تاڼېدار راتلو نو هغه وازه خوله او بقې سترګې خور وور پروت و. مقدمه د نامعلومو قاتلانو په نوم درج شوه، او څه موده پس په تکنیکي وجوهاتو کې فایل هم ورک شو. د مقدمې نوعیت چې هر څه و، خو میرو کاکا مړ او کور یې تاله شو. د کلي 2-4 نږدې خپلو خپلوانو یې د خپل ویر نه هم انکار وکړو. دوستانو یې په دوستۍ پښیماني ښکاره کړه، ځکه چې د هغه په پردي کار کې کار لرلی و. لښکر خان په خپلو خولو کې ډوب و، او تاڼېدار د ضروري کیسونو د تحقیقاتو په سلسله کې نوازګار و. غم د پیغلې کونډې شوې ښځې او ماشوم زوی ګلاب په سر شو. هغه که هر څو د میرو کاکا ښځه وه، خو دومره ساده نه وه. د خالاتو په مدرسه کې یې ډېر څه زده کړه. ډېره زر په دې پوه شوه چې نن دی که سبا خو د هغې ماشوم زوی هم د پلار ملګری کېدونکی دی. ډک کور ته یې ژرنده ووهله او د ښار مخه یې ونیوه. که ګور ګران دی خو د مړي ناکام دی. د ښار ژوند که هر څو هم د ګڼو کږلېچونو ډک و، خو پکې یې د خپل ضرورت په زور لار پیدا کړه. د خوټلو خیرونو
لوښو وینځلو ته یې لاس واچوو، ولې د خلکو د زړونو خیرې وینځل د هغې د وس خبره نه وه، خو د هغې د چا د زړونو سره څه کار و. د هغې کار د خپل ګلاب سره و، د چا دپاره چې هغې خپل ډک کور او د نوم خپلوان په کلي کې پرېښودي وو. د چا سترګو ته چې هغې خپل پیغلتوب لوګی کوو، او ګلاب دلته خوشحال څه چې اسوده خال و. هغې لوښي وینځل ژوند تېرېدو، هغه زړېده او ګلاب زلمی کېده. اخر ګلاب زلمی شو، او یوازې زلمی نه، 14 پاس زلمی. اگر چې ګلاب د میرو کاکا زوی و، او د سر کاسه یې سوری جیب یې خیس، خبرې پکې ځای نه موندو، خو د مور مینې او د ښار حالاتو ګریجویټ کړی و. ګلاب د ګریجویشن د دنیا په شپه او ورځ خبرو کنه، خو مور یې په جامو کې نه ځایېده. هغې ته ځان د تاترې نه لوی ښکارېده، او د خپل زوی ګریجویشن یې د امین په لښکر د ایمل د فتحې نه لویه کارنامه ګڼله. په زړه کې څو ځله راغلل چې کلي ته لاړه شي او خلکو ته وښایي چې د هغې ماشوم ګلاب څنګه تعلیم یافته زلمی دی، او د چم ګاونډ یوې ښځې ته د خپلو هغه خوارو خسکو قیصه تېره کړي چې د ګلاب په خاطر په هغې د کونتون نه چاپېره تېره شوي دي، خو د صحبت د ویرې به یې دا ارمان په زړه کې پټ ولوبېده. اگر چې هغې صحبت ته د خپل خاوند مرګ بخښلی و، مقدمې هغې نه شوې کولی، او د دښمنۍ وس یې نه رسېده. صحبت خو میرو کاکا داسې هضم کړی و چې خډو په خیال خاطر کې خو هم نه و راغلی، چې ګینې په دې نوم هم څوک سړی هم د هغه د نظره تېر شوی و. یو میرو کاکا څه هغه داسې ګڼ شمېر کسان د ستوني تېر کړي وو. خو د ګلاب مور بیا هم د هغه وېرېده، او د هغه د ویرې یې د کلي د تلو هر ارمان د زړه په مات صندوق کې خوندي کړی و. ګلاب که خرڅ و په دین دنیا نه و، خو 14 پاس و، د کونډې زوی و، نوکرۍ یې قطعي حق هم نه، او ضرورت هم. خپل حق خو هغه له چا په خوب کې هم نه ورکوو. په دې ښار کې د ډېرو زورورو حقوق خلکو په بډه کړي وو، نو ګلاب پکې لا د کوم بڼ لرګی و. ولې ضرورت هغه په یوه منډه کړی و. اخر په یو دفتر کې جونیر کلرک شو. د هغه د بابو کېدو په خوشحالۍ کې مور د کلمې ختم هم وکړو، او د زیارتونو منلې شکرانې هم ادا کړې، او ځکه چې په دې ښار کې خو نوکري د مار خپه وه، او د هغې ښه نصیبې زوی د دې شکرانو او د دې صدقو او منښتو په زور د بېروزګارۍ د دوزخ نه د روزګارۍ جنت ته ګام واخیست. ګلاب که بابو شو، خو په ژوند جواک کې فرق نه راغلو. هم هغسې تر نیمې شپې پورې کله د یوې کوڅې او کله د بلې کوڅې په ګوټ پیر کې ناست، کله په یو بازار کله په بل بازار کې چکرې. د شپې ناوخته به کور ته راغلو، خو مور یې د هغه د عادتونو سره د هغه د قدمونو د ښکالو سره هم داسې بلده شوې وه چې دی به د لوی کوڅې په سر کې راتاو شو، نو هغه به دروازې له راغله، دی به یې کور ته دننه کړو او بیا به وده شوه. ګلاب که په ښار کې وړوکی لوی شوی و، خو په رښتیا د بوډۍ زوی و. په دې دومره عمر کې د جنا سټریټ او قیصه خوانۍ منځ کې لږه غوندې لار ونه وهلی شوه. که یو قدم یې د ښاریانو و، نو بل د کلي د کوڅې. که په یوه خبره کې د ښار چالاکي وه، نو په بله خبره یې ساده شډله کلیواله. که د ښار د نوکرۍ موندو نه پس د ښځې په تکل شو. د واده ارمان د هغه په زړه کې د ډېرو ورځو نه ټوپونه وهل، خو خبره نوکرۍ ته ایساره وه. د هغه مور هم په خپل ژوند کې د خپل نیازبین زوی ناوې لیدل غوښتل. په خپل مالت او خوا و شا کې ډېر درکونه ولګول، خو خبرې سمې نه خوړو، ځکه چې د ښار جینکۍ د کلي ساده بوده شډلې پیغلې نه وې،
چې ارومرو به د مور پلار د خوښې او د مرضۍ سړي ته ودېدې. هغوی د خپلو ودونو کویدنو په معاملاتو کې څه ناسې اختیار لرلو. د چم ګاونډ د یوې جینۍ خو د ګلاب په ښه سړیتوب شک نه و، خو د هغه د ذهني پرسودګۍ سره ورته ټول عمر تېرول ګران ښکارېدل. چې په ښار کې خبرې سمې ونه خوړو، نو ګلاب کلکه فیصله وکړه چې په خپل کلي کې څوک داسې ساده شډله چنغله وګوري چې د چم ګاونډ او مالت د جینکو سترګې ورته برېښي. هم په دې نیت یې د کلي تګ راتګ شروع کړو. خپلې زړې رشتې یې تازه کړې. مور یې هم په زړه کاڼی کېښود او د هر چا بد یې خیر کړل. خپل مطلب یې په موټي کې ونیو او د کلي د خلکو سره یې غم ښادي بیا د سره کړه. هسې خو اوس د صحبت اجرتي ناجوړه او بوډا و. د خپلو غورځو پرځو پرېوتی و. ګلاب او د هغه مور چې څنګه خپلې زړې رشتې تازه کولې، نو څنګ په څنګ ورسره پټ پټ د دښمنو انګار هم تازه کېده. که صحبت بوډا و، خو د هغه ورونو زامنو د هغه کسب ته لاس اچولی و. که د ګلاب سره د چا هېڅ دښمني نه وه، خو د صحبت په کورنۍ د احسان کولو په خاطر ګڼو کسانو د هغه ورونو او زامن په غوږ ووهل چې ګلاب ستاسو دښمن دی. د هغه کلي ته تلل راتلل د څه غرض نه خالي نه دي. او بیا یې ورته د ګلاب نه په دې لوی تورزن جوړ کړو چې ښار کې لوی شوی دی، ناڅاپي او په خوږه کې بد کولی شي. پېښور مجرمان هسې هم په ډنګ اریان وي، په چونګ اوبو کې ډوبېږي. او بیا د صحبت کورنۍ له خو اشاره هم پوره وه. هغوی چېرته دښمني لټوله، او بیا دغسې دښمنۍ ته خو هغوی د پخوا نه بډې وهلې وې چې نه یې څوک د تپوس دي او نه د پوښتنې. د ګلاب د پلار چا تپوس کړی و چې د هغه په بدو به څوک پښیمان شي. بس خو یو ډز و، او دغسې ډز خو عادتي مجرمان د اختر میاشت ګڼي. ډېرې ورځې نه وې تېرې چې یوه ورځ ګلاب د ښار په یوه تنګه کوڅه کې د شپې کور ته روان و چې ډز شو. چا وویشت قاتل په وچه ډاګه غیب شو. ګلاب په ځمکه پړ مخ را پرېوت او ساه یې ورکړه. یو ساعت پس پولیسو هسپتال ته ورسوه، او چې د هسپتال د لانجو نه وزګار شو، نو څو کسانو یې کټ په اوږه واخیست او د شناختي کارت په درک کې یې د کور په لور روان شو. شپه ډېره تېره وه او سحر نږدې و، خو مور یې لا هغسې ویښه وه. د ښکالو ته یې غوږونه تکي کړي وو چې دې کې ناڅاپه یې د کوڅې په هغې سر کې د ګڼو خپو درزا تر غوږ وشوه. خو په دې خپو کې د ګلاب خپې نه وې. د هغه د قدمونو ښکالو هغې پېژنده. هغه دروازې له راغله، خو د ګڼو قدمونو شور او خبرې د هغوی په دروازه ودرېدې. نو هغې دروازې له رامنډه کړه، او چې څنګه یې ور لرې کړه، نو په مرۍ کې نښتې ساه یې د نظر په لار داسې بهر ووته چې بیا یې لکه د ګلاب هغې ته مخ ورستون نه کړه. سحر د ښار په جنازګاه کې د خلکو په یو بل پسې سمې 2 جنازې وکړې. خدای خبر چې په دغه شپه به د ښار په کوڅو او بازارونو کې نور څه شوي وي. خو سحر د ښار په ټولو اخبارونو کې د لویو تصویرونو سره په 4 کالمي خبرونو کې د هغې فنکشن رویداد لیکلی شوی و، په کوم کې چې د انتظامي معاملاتو ذمه دارو غړو له امن عامه په تسلي بخش صورتحال د ښه کارکردګۍ سندونه ورکول. ملګرو، د دې افسانې لیکوالو ډاکټر صاحب شاه صابر چې تاسو ته مې د واورې او ګلونو نومې افسانو کتاب نه ډالۍ کړه، او غږ ستاسو د کشر ورور بندیوان اورګزي دی.